په سلګونو زره بې ځای شوي فلسطینیان د غزې په تړانګه کې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي. د اسرایل او حماس ترمنځ په غزه تړانګه کې د اوربند د موافقې د لومړي پړاو په پرله پسې بریالیتوب سره د فلسطین د ملکي دفاع ټیمونه د فلسطیني قربانیانو له کورنیو سره د لا درکه شویو کسانو د جسدونو د موندلو لپاره هڅې کوي. امیر یو له هغو فلسطینیانو څخه دی چې د خپل کور تر څنګ د کلي ډیر کورونه د اسرایلو لخوا بمبار شوي او 3 کسان یې وژل شوي دي. هغه د چین ګلوبل ټلویزیوني شبکې CGTN ته وویل چې موږ هره ورځ هڅه کوو د خاورو لاندې جسدونه راوباسو. بالامس خرجنا جثتين طبعا پرون موږ وتوانېدو چې 2 جسدونه راوباسو. په دې سیمه کې نور هم پاتې دي. موږ هڅه کوو چې هغه راوباسو، خو دا ستونزمنه ده چې د اړتیا وړ امکانات په لاس کې نه لرو. لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ، فرشونه له یو بل سره ټکر شوي دي. اوس هم د هغه چت لاندې تر خاورو لاندې 22 تنه شهیدان پراته دي. د فلسطین د ملي دفاع عملیې اعلان وکړ چې دوی په روانه اونۍ کې د 100,000 فلسطینیانو د جسدونو په رایستلو کې بریالي شوي چې د خپلو کورونو تر خټو لاندې بند پاتې وو، چې په دې سره د غزې په تړانګه کې د تېرې میاشتې د اوربند له پیلېدو راهیسې د مړو شمېر 488 تنو ته ورسېد. په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند تړون د جنوري په 19مه له 15 میاشتو وژونکو بریدونو وروسته نافذ شو. د غزې په تړانګه کې د 32 ورځني اوربند لومړی پړاو شامل دی چې په ترڅ کې به 33 تنه بندیان او سلګونه فلسطینیان چې د اسرایلو په زندانونو کې بندیان دي آزاد شي.